د دې ورځو غټ فضیلت دا ده چې د عرفې غوندې ورځ هغه په دې کې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د عرفې شان بیانوي چې الحج عرفه د حج په افعالو کې عرفه دومره لوی مقام لري لکه ته به وایې چې حج صرف عرفه ده ځکه حج کې څو کارونه فرض دي د هغې د جملې نه یو د عرفې وقوف دی چې نهمه ورځ باندې به عرفه کې نو دا د حج لویه ورځ ده او دا فضیلت کافی دی چې امام مسلم په خپل مسند صحیح کې دا حدیث راوړی دی چې د عرفې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صوم یوم عرفه احتسب علی الله تعالی چې د عرفې یوه روژه زما د الله رب العالمین نه دا د ثواب تمه ده چې مخکنی کال او د وروستني کال ګناهونه به معاف شي دا زموږ د رب موږ سره اسانتیا ده چې په اسان کارونو ډېر زیات ثوابونه دي